دوستم وای امریکایان د افغانستان شمال ته راځي. عبدالرشید دوستم یو له هغه کسانو څخه دی چې تیر ځل یې د امریکا له لوري په افغانستان باندې د برید په مهال د امریکا سخت ملاتړ وکړ او کله چې هغوی د افغانستان څخه وتل نو ډیر فریادونه یې وکړل. دوستم امریکا ته ویل چې تاسې ته افغانستان کې په زرګونه شهیدان ورکړي دي، نړۍ به پیغور درکړي چې موټر سایکل د امریکا غوندې طاقت په شا وټمبوي. خو د امریکا د دوستم چغې ونه اورېدې او افغانستان یې تر کړ. ورسره دوستم هم د افغانستان څخه وتښتېده. اوس یې بیا د نړیوالو څخه غوښتي دي چې د افغانستان په شمال کې مداخله وکړي، ځکه چې طالبان د شمال کې نورو قومونو ځپي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.